سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث لپاره ډیره مهمه موضوع ټاکلې ده. د تنفسي سیستم تر ټولو هغه کوچنی ساختماني او وظیفوي واحد څه ده؟ دقیق د ریسپایریټري یونټ په هکله خبرې کوو. ریسپایریټري یونټ. اوکې، ریسپایریټري یونټ څه ته وایي؟ ښه، دا سږی دا شوه تراکیه یا قصبة الریه، دا شو چپ سږی لیفت لنګ، او رایټ لنګ یا ښي سږی. یو څه د برونکیل ټری په نامه یادیږي یا هغه تقسیمات د دغه هوایي پایپونو چې بالاخره انجام هوایي کڅوړې دته موږ ریسپایریټري یونټ وایو. مثلا ریسپایریټري یونټ کې څه موجود دي؟ یو پکې ریسپایریټري برونکیول موجود ده. ریسپایریټري برونکیولز. وروسته په دې غږیږو چې ریسپایریټري برونکیولز څه ته وایي او کوم سټرکچر ده. بل پکې الویولر ډکټ موجود ده. الویولر ډکټ یعنی کله چې د ریسپایریټري برونکیول خلاصیږي نو الویولر ډکټ شروع کیږي. دا په ډایګرام کې درښیم چې کومو ساحو ته وایي. اول باید په دې پوه شو چې د سږو وظیفوي او ساختماني واحد څه ده. زموږ سږي په کومو کوچنیو مایکروسکوپیکو وسایلو کار کوي او خپل وظیفه سرته رسوي. الویولر سک یا د هوایي کڅوړو هغه منځ یا کڅوړه، همدا رقم انټرم یا د دغه څو هوایي کڅوړو ترمنځ چې کومه فاصله موجوده ده یا کوم ساختمان موجود ده هغه ته موږ انټرم وایو. او په ټوله کې الویولس دا ټول سره یو ځای شوي دي او ریسپایریټري یونټ جوړوي. راځو دې ته چې ریسپایریټري یونټ څنګه تشکیلیږي یا څنګه جوړیږي. کله چې قصبة الریه په ښي او چپ لنس یا ښي او چپ سږي داسې تقسیمیږي نو په داخل د سږي کې دغه پایپونه تقسیمات کوي. اول تقسیم د دویم تقسیم. اول تقسیم ته څه وایي؟ پرایمري برونکای. دویمې سیکنډري برونکای. همداسې په خپل مسیر کې دریم تقسیم کوي، تر ډیویژن، او دې ته وایي ټرشري برونکای. ښه، په خپل مسیر کې همداسې نور تقسیمات کوي، یعنی د پایپونه په نور پایپونو تقسیمیږي. برونکیولز. برونکیول بیا بالاخره په دوو نورو تقسیماتو تقسیمیږي چې یو ته یې موږ ټرمینل برونکیول وایو او ټرمینل برونکیول بالاخره په خپل مسیر کې داسې بل ډیویژن یا تقسیمات کوي چې هغه یې ریسپایریټري برونکیول ده. ریسپایریټري برونکیولز. له ریسپایریټري برونکیول ښکته یعنی دا شو زموږ ریسپایریټري برونکیول، دا ډیویژن کوي د تقسیمیږي په څه شي باندې؟ په الویولر ډکټ باندې یا هغه کوچني مایکروسکوپیک د هوا پایپونه چې ځي چیرته؟ الویولس یا هوایي کڅوړو ته. دغسې دا هوایي کڅوړې دي. یوې ته یې الویولس وایي یوې کڅوړې ته، او ډیرو ته یې الویولای وایي. په منځ کې چې کومه خالیګاه ده دې ته وایي انټرم. هدف د دې ټول ډایګرام نه څه و؟ ریسپایریټري یونټ د ریسپایریټري برونکیول نه واخله دومره ساحې ته وایي
ریسپایریټري یونټ. همدلته ګیس اکسچنجز کیږي. ګیسز اکسچنجز یعنی د غازاتو تبادله. کوم غازات؟ هغه چې له محیط نه اخیستل کیږي لکه اکسیجن له څه شي سره تبادله کیږي؟ هغه چې په وجود کې جوړیږي لکه کاربن ډای اکساید. یعنی دلته د وینې رګونه دي، دغسې د هر الویولس نه تاو شوي دي. که دا ساحه داسې رازوم کو نو دا د یو الویولس د دو په منځ کې یوه ډیره نادره کوچنۍ پرده موجوده ده چې دې ته ریسپیریټري ممبرین وایي. ریسپیریټري ممبرین یا تنفسي پرده. د دې پردې دې خواته د وینې جریان ده، دلته اکسیجن په هوایي کڅوړو کې ده، دا راځي د وینې جریان ته او د وینې په جریان کې چې تیار کاربن ډای اکساید له وجوده راغلی ده هغه راننوځي هوایي کڅوړې ته. کاربن ډای اکساید دغسې ځي له هوایي کڅوړو بالاخره ننوځي دې پایپونو ته او له دې بالاخره سیده راوځي د پوزې او د خولې د لارې بهرني محیط ته کاربن ډای اکساید. له همدې ځایه اکسیجن دا رنګ یې بدل کړم چې دقیقتر پوه شئ. اکسیجن د خولې او د پوزې د لارې انتقالیږي سږي ته، له سږي بالاخره دغو پایپونو کې همداسې راځي تر هوایي کڅوړو. په هوایي کڅوړو کې دا اکسیجن د دې پردې نه تیریږي، راځي چیرته؟ له سپینو سرو کرویاتو سره د ار بي سي سرو کرویاتو کې د هیموګلوبین سره یو ځای کیږي او د دې په واسطه باندې ترانسپورټ کیږي، انتقال کوي چیرته؟ د بدن ټولو حجراتو ته. هلته څه کیږي؟ دغه اکسیجن په انرژي باندې بدلیږي او په مقابل کې کاربن ډای اکساید یا زائد یا زهري مواد بیرته راوځي بهرني محیط ته. هدف د ریسپایریټري یونټ نه څه ده؟ موږ په سږو کې دوه ډوله ناروغي لرو، ابسترکټیو او ریسترکټیو ډیزیزز. ابسترکټیو او ریسترکټیو ډیزیز کې څه مسله راځي؟ په ابسترکټیو ډیزیز کې دغه د هوا کوم پایپونه چې تاسو ته مخکې ما تشریح کړل او مختلف نمونه او تقسیمات یې ول، دا یا تنګیږي یا بندیږي، خلاصه د هوا د جریان مخه نیسي. دې ته وایي ابسترکټیو. په ریسترکټیو کې څه د هوا د جریان مخنیوی نه کیږي، یعنی پایپونه یې ټول وازوي، ولې تبادله د غازاتو نه کیږي چې په هغه کې ډیر بیا دخیل سوي ریسپایریټري یونټ. نو د دې لپاره چې را روان لیکچرونه باندې ځان پوه وساتو، ریسپایریټري یونټ مهمه ده چې پوه شو. مثلا امفایزیما یو تکلیف ده چې په هغه کې د بدن دفاعي سیستم حمله کوي او دغه هوایي کڅوړو باندې هوایي کڅوړو دیوالونه اخلي، په دو کې د الاستین په نامه مواد دي، الاستین چې شش ته یا سږي ته د سفنج غوندې خاصیت ورکړی. دا الاستین مواد پکې له منځه ځي د الاستیز انزایم په واسطه باندې او هوایي کڅوړې سست او شل او خړین وضعیت ځان ته اخلي، نشي کولای چې په انقباض او انبساط کې سهم واخلي او بالاخره ناروغ د ډسنیا د نفس تنګۍ سره مخ کوي. همدا رقم سموکینګ یا سیګریټ سکول. سیګریټ فرضاً که سکو د سږو دغه کوچني وظیفوي واحدونه خطر سره مخ کیږي. هغه ټاکسینز یا زهري مواد چې په سږو کې دي، په سیګریټو کې دي، هغه راځي رسوب کوي چیرته؟ په همدې ریسپایریټري یونټ کې. ریسپایریټري یونټ چې کله هم یو بهرنی اجنټ په خپل وجود کې ولري نو زر دفاعي سیستم په حمله کوي او هغه ساحه د حملاتو سره مواجه کوي او له منځه وړي. کله چې له منځه لاړله نو پرمننت ډیمیج په منځ کې راغی. پرمننت ډیمیج یا ایرریورسیبل ډیمیج ډیری وخت په ابسترکټیو لنګ ډیزیز کې منځ راځي، مثلا سی او پی ډي، مثلا امفایزیما، مثلا برونکیکټیسس. دا ټول هغه ناروغۍ دي چې د ریسپایریټري یونټ علاوه د دغه پایپونو د ضخامت په زیاتوالي کې، دلته د ترشحاتو زیاتوالی، دلته د زخمونو موجودیت، دلته د کینسرونو او بکټریا او ویروسونو موجودیت،
کولای شي د ابسترکشن یا د بندش سبب وګرځي او په خپله پرنکایما یا ساختمان کې بدلون، خصوصا ریسپیریټري یونټ کې مرض بدلون ویروس که چیرې په دې ریسپیریټري یونټ کې د تغییر و بدلون سبب وګرځیده نو ریستریکټیو ډیزیزز منځته راځي. مننه.